بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل پروګرام کې نن زموږ موضوع ډیټا ده او په ډیټا کې چې دی تېره ورځ مونږه ګیټ ایکسټرنل ډیټا لوستې وه. نن چې دی ګورئ د ډېرو د هغې نه مونږ ډیټا راوړه، مثال د ټکس نه، همدارنګه د ویب نه، د ټیبل نه، همدارنګه د اکسس نه او پسې راتېر شه د کیوري نه. اوس راځو دلته ایډیټ لینک وایي، مثال د یو ورډ نه مونږ ډیټا راوړو یا د یو بل نه. نو ورډ نه چې ډیټا راوړو څه طریقې سره به راوړو؟ ګورئ که چېرته زه راشم دې ځای نه مثال د کمپیوټر اوپن کوم، یو ورډ فایل به وګورو یا به راشو دې ځای نه به یو ورډ فایل چې دی جوړ کړو. دلته زه لیکل کوم او دا فایل چې دی دا زه سیف کوم په ډیسکټاپ باندې، دا مو سیف. زه اوس دې نه دغه لیکل چې کوم دي دا کنټرول ای سره مې سلیکټ کاپي اخلم او دا نور کلوز کوو، دې ته ضرورت فعلا نشته. ایکسل ته راځو، ایکسل کې زه غواړم دا دلته پیسټ کړم، هم ته راځو او هم کې چې دا پیسټ سپیشل ته راځو، زه دا پیسټ لینک وهم. پیسټ لینک دلته به راشو، یو نوی ورک بک به زه واخلم، دلته به پیسټ ته راشو، پیسټ سپیشل او پیسټ لینک. دلته کار نه کوي، نو داسې کار به وکړو چې وګورو چې دا ولې کار نه کوي. دلته مو چې د کاپي د ټکس واخیستله، دا کاپي به راوړو ایکسل ته او دلته به راشو پیسټ سپیشل ته، او پیسټ سپیشل کې چې دی پیسټ لینک به کلیک کړو، دا به اوکې کړو. ګورئ مونږ سره هغه ټکس چې کوم دی دلته راغی، مونږ کولی شو چې په دې کې ایډیټ وکړو. که چېرته راشو دې ځای نه دا زه سلیکټ کوم، سلیکشن نه بعد کلر ورکوم، مثال سایز ورته زیاتوم، بولډ فنټ سټایل ورته چینج او داسې دا مو وکړو. که چېرته غواړو چې دلته تغیرات راوړو نو ډیټا ته راځو، په ډیټا کې چې دی ایډیټ لینک باندې به کلیک وکړو. ولې که اپډیټ ویلیو باندې کلیک کړو نو مونږ چې کوم تغیرات دلته راوستل دلته هم راغلل. که چینج اوپن سورس باندې کلیک کړو مونږ ته هغه کوم چې سورس دی هغه اوپن کوي. او که چېرته بیا ایډیټ لینک ته راشو بل چینج سورس، مثال دا مونږ ډاکومنټ 12 سره دا لینک جوړ کړی دی، چینج یې بل سره جوړی هم کولی شي. بله دا تغیرات اتومات راځي. که زه چېرته راشم مینول کلیک کړم، اوس که چېرته دلته تغیرات راوړو زه وګوره دا کلر ورته چینجوم، مثال بلیک مې کړ او سایز مې ورته کم کړ. که چېرته راشو دلته اتومات تغیرات رانغلل، ته وایي چې زه تغیرات راوړم نو اپډیټ ویلیو باندې به کلیک کړئ، اپډیټ ویلیو چیک سټیټس او اپډیټ ویلیو باندې به کلیک کړئ، دلته باید تغیرات راشي. ګورئ دا مو کلیک کړ، تغیرات ورکې راغلل. بیا راځو ایډیټ لینک ته. اوس که چېرته دا بیرته اتوماتیک انتخاب کړو او دا کلوز کړو، اوس که دلته تغیرات راوړو نو زه ورته وایم چې دا کلر ورته ګرین کا. که چېرته راشو دلته او اوس وګورو نو اپډیټ ویلیو باندې کلیک وکړه، دا کلوز کړه، دې کې به تغیرات اتومات راشي. اوس وایو چې دې سره دا لینک قطع کوو، بریک لینک باندې کلیک کړه، بریک لینک. اوس دې کې چې دی چې هر څومره تغیرات ته هلته راوړي دې کې به تغیرات نه راځي. ګوره دا ایډیټ لینک هم اوس کار نه کوي. نو دې باندې تاسې پوه شئ. اوس راځو بیرته را به شو فلټر ته او سارت ته. سارت مونږ مخکې لوستی هم دی، زه غواړم چې دا ډیټا سارت کوم. A to Z سارت باندې کلیک وکړئ. ګورئ A to Z مونږ ډېر په اسانۍ سره کولی شو. Z to A Z نه به شروع وي او A to Z A نه به شروع وي، داسې سارت کوي مونږ ته. که سارت باندې کلیک وکړو دا کسټم سارت مونږ دا په هوم کې لوستی. که چېرته ستاسې بیا هم ذهن په نوي خلاص شوی تاسې به راشئ سارت اینډ فلټر ته، کسټم سارت باندې به کلیک کړئ. همدغه موضوع ده مونږ هلته لوستې ده، تاسې هغې ویډیو ته مراجعه وکړئ او ویې ګورئ. بله خبره د فلټر ده، فلټر هم مونږ هلته لوستی دی. تاسې لږ په پوه کومه فلټر کې تاسې کولی شئ چې مثال دې کې ټول نومونه نه غواړئ، خپل د خوښې چې دی یو څو نومونه غواړئ اوکې کړئ، دې ځای نه هماغه نومونه به تاسې ته راشي. او که چېرته تاسې وغواړئ
دې ځای نه بیرته فلټر کلیر کوئ نو کلیر باندې کلیک وکړئ. که چېرته راشو دې ځای نه مثال زه غواړم چې دی دا لارجسټ او سمالسټ کومه دلته زه راځم دې ځای نه مثال فرضاً زه دا سیلري چې ده دومره یو نفر سیلري زیاته شوه ری اپلای باندې کلیک کوو دا اوس موږ 60 زیډ ټو ای کړی مطلب غټه سیلري به اول راځي کوچنۍ به وروسته راځي. دلته به راشو په څه به کلیک وکړو ری اپلای باندې به کلیک وکړو هغه سیلري به براله راشي. که فلټر باندې کلیک وکړو بیرته به ختم شي. اوس راځو بله مهمه موضوع چې دا هغه په سارټ اینډ فلټر کې ایډوانس فلټر دی. ایډوانس فلټر ډیره یو مهمه موضوع ده. ګورئ څنګه موږ د سرچنګ لپاره استفاده کولی شو. لومړی به تاسې راشئ دغه اولنی رو چې دا به کاپي کوئ کنټرول سی سره مې دا کاپي کړو دلته به یې کنټرول وي کړو بیا به د اولنی رو راواخلئ کنټرول سی دلته به یې کنټرول وي کوئ. اوس راځو مثال زه غواړم چې ایډوانس فلټر کې سارټ کومه سارټ باندې کلیک کوو. تاسو لیست رنج کې چې دی دا اولنی ټیبل چې کوم دی دا به سلیکټ کړئ او کریټیریا رنج کې چې دی دا دویمه کریټیریا به راواخلئ. کاپي ټو انادر لوکیشن کې به کلیک کوئ دلته به کاپي ټو انادر لوکیشن کې دا راواخلئ. کله مو چې دا سلیکټ که یونیک ریکارډ غواړئ دا به ټیک مارک کړئ که یونیک ریکارډ نه غواړئ دا ټیک مارک لرئ کې اوکې. ګورئ دلته چې دی علي مونږ ته اوس راکړه موږ یونیک ټیک مارک کړی و هغه یې مونږ ته علي اوس راکړه دې ځای نه دلته شو کوي مونږ ته. که چېرته اوس مونږ بیا دلته مثال نوم چینجو بل نوم راوړو دا دلته نه پیدا کوي نو دې لپاره زه راځم اوس تاسو ته یو بله طریقه ښیم تاسې په غور سره واورئ نو چې تاسې ښه پوه شئ ورباندې. زه ډیولپر ته هغې نه مخکې به لومړی چې دی مونږ څه وکړو دغه کوم چې اول دوه روګانې دا به کاپي کړو او دلته به هم پیسټ کو دلته به چې دی دا یو رو کاپي کو کنټرول سی سره مې کاپي کړ دلته به پیسټ کو. اوس دې نه بعد به تاسې راشئ ډیولپر آپشن ته او دې ځای نه چې دی تاسې به بټن راواخلئ بټن به راواخلئ دا به ډرا کړئ. کله مو چې دا ډرا کړه دې کې چې دی ریکارډ باندې به کلیک وکړئ او دا به اوکې کړئ. اوس موږ سره ریکارډینګ ورې شروع دی. تاسې به څه وکړئ همدغه طریقه به کار کوئ را به شئ ایډوانس باندې به کلیک وکړئ. ایډوانس کې چې دی په لومړۍ خانه کې چې دی تاسو به په لیست رنج کې چې دا رنج انتخاب کړئ بیا به راشئ دویم ته په کریټیریا رنج کې چې دی دې کې به دا رنج راواخلئ او دریم کاپي ټو انادر لوکیشن کې به کلیک وکړئ دې کې به تاسې دا سلیکټ کړئ داسې یو څه اندازه سیلونه دا به راواخلئ اوکې به یې کړئ. ګورئ دلته موږ سره اوس علي راغی بیرته به راشو دغه کم چې مایکرو زموږ سټارټ و دا مایکرو به ریکارډینګ دا سټاپ کړو یو کلیک به وکړو دا سټاپ شو. اوس راځو دې ځای نه زه دا پاکوم مثال زه راځم په دې باندې دا یې ټول راواخیستل په دې زه رایټ کلیک کوم دلته چې د ایډیټ ټیکسټ باندې کلیک کوم دلته ورته سرچ لیکم کنټرول زیډ دې کې دا ټیکسټ چې دی دا لرې کوو دې په ځای لیکو چې سرچ دا زموږ سرچ بټن شوه. ګورئ که چېرته زه نوم کې ورته لیکم مثال ما ته پیدا که څوک فهیم پیدا که په سرچ بټن به کلیک کوو موږ ته به یوازې فهیم پیدا کوي. بیا ورته یم چې ما ته مثال پیدا که کریم په سرچ بټن کلیک کوو کریم پیدا کوي. بیا ورته یم چې ما ته جان پیدا که په سرچ بټن کلیک کوو جان به پیدا کوي. دا زه لرې کوم زه ورته یم چې ما ته ډاکټران پیدا که د پوسټ په سیل کې زه کلیک کوم سرچ باندې کلیک کوئ ګورئ موږ ته ډاکټران پیدا که. بیا ورته چې نه ما ته انجینران پیدا که کلیک کوئ انجینر به پیدا کوي. ته ورته چې نه سیلري په اساس مثال د چا سیلري چې 8000 ده هغه راته پیدا کوي ګورئ هغه درته پیدا کوي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې په اسانۍ سره سرچینګ وکړو. ډېر اسانه او ساده طریقه ده د سرچ په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په زرګونو ریکارډونه وي په هغې کې خپل د خوښې ریکارډ تاسو کولی شئ چې پیدا کړئ. دا و ایډوانس سرچ.